سلام، وخت مو پخیر. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتې وروستي جزئیات در سره زه شمس الرحمن شمس شریکوم. تیره ورځ د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي جګړه شوې وه چې وروسته دغه جګړه درې نیمې بجې بیا زور واخیسته او له درنو او سپکو وسلو څخه کار واخیستل شو. نن سهار هم جګړه روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت یوې نږدې سرچینې ریفلیکشن افغانستان ته ویل چې دوی د پاکستان دوه پوستې د پکتیا خو او خوست ولایتونو ته د څیرمه د ډیورن فرضي کرښې خواته لمنځه وړي دي، سوځولي دي. دوی د پکتیکا ولایت فرضي کرښې سره څنګه ته کومه پوله چې ده هغې خواته یې سوځولي دي او لمنځه وړي دي. دوی دا هم وایي چې پاکستاني ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې وه، که څه هم هغوی پوځ هم حضور درلود. دوی وایي چې 19 پاکستاني سرتیري چې دي دوی وژلي دي او لمنځه وړي دي او کافي تجهیزات یې هم ترې نیولي دي. افغان ځواکونو بشپړ چمتووالی ښودلی. یو ویډیو کې لیدل کېږي چې افغان سرتیری پر پاکستاني ځواکونو غږ کوي چې بهر راووځئ، که همت درکې وي هوایي برید کولی شئ، نو اوس زموږ ځواب ته هم مخامخ شئ که زور لرئ. نو دغه ویډیو په سوشل میډیا کې په ټولنیزو پاڼو کې خورا زیاته مشهوره شوې ده. پاکستان بیا ادعا کوي چې د پاکستاني رسنۍ مولد هغوی وایي چې افغان ځواکونو یوه الوتکه یې رانسکوره کړې ده او دوی ویشتې ده. خو دفاع وزارت د الوتکې په اړه څه نه دي ویلي دي. یوازې دومره ده چې د پاکستان لوري یو هوان مرمۍ چې پر ملکي وګړو په یوه کور لګېدلې، په هغې کې 3 افغانان شهیدان شوي او خپل ژوند یې بایللی دی. دا جګړه داسې مهال رامنځته کېږي چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان تېره اونۍ پر افغان خاورې د پکتیکا برمل ولسوالۍ باندې هوایي برید وکړ او دغه هوایي برید د دې سبب شو چې افغان ځواکونه خپل غچ واخلي چې په هغه برید کې 45 کسان ژوند وبایله او څه نور ټپیان شول او په کافي اندازه افغان ولس ته د کورونو زیان او تلفاتو سربیره مالی زیانونه هم واوښتل. وروسته د دغه نښتې څخه دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او البته دغه هوایي برید څخه، او په هغې اعلامیه کې ویل چې موږ به په هر صورت خپل انتقام اخلو، دا به نه پرېږدو او دا یې غندنه کړې وه د دې برید چې په ټولنیزو پاڼو کې خلکو نارضایي وښودله چې ولې یوازې په غندنه باندې کېږي. نو نن سهار تازه جګړه پیل شوه او د دې جګړې شدت دومره ډېر و چې عام ولس یې هم ننداره کوله او اوازونه یې تر ډېره ځایه اورېدل کېږي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې وضعیت ډېر نازکه ښکاري. داسې ښکاري چې پاکستاني لوري چې دي پوستې پرېښي دي، خو احتمال شته چې پوځ سره به یو ځای بیا د پوستو ته راځي او ممکن یوه سخته جګړه بیا هم پیل شي. خو دفاع وزارت دغه سرچینې ویلي چې یوازې موږ خپل انتقامي برید کړی ده، که هغوی بیا هڅه وکړي برید وکړي نو له دې به وراخواته افغان ځواکونه ورشي. افغان ځواکونه په بشپړ ډول د دوی 4 پوستې لمنځه وړي دي، په چې دې کې 19 کسان پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. او همدارنګه د تیره ورځ امیر خان متقي په خپلو خبرو کې ویلي که پاکستان افغانستان ته په کمزوري نظر ګوري دا د دوی اشتباه ده او دوی نه غوښتنه وکړه چې باید احتیاط وکړي او لږ په خپل سیاستونو غور وکړي، کنې ډېرې بدې پایلې به وي. او روسیه او امریکا مثال کې ورکړه چې دغه 2 هیوادونو ته دوی کتلی شي او پند یې ترې واخلي. هغه ویلي چې پاکستان شریف ولس دی او سیاسیون یې هوښیار دي، باید په دې پوه شي چې زه څه وایم. نو دغه خبرې دي ځینو نور چارواکو هم ورته څرګندونې کړي دي، ګوتڅنډنې کړي چې دوی به په بشپړ ډول باندې به پاکستان ته داسې ځواب ورکړي چې بیا هیڅ کله پر افغان خاورې د برید هڅه ونه کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم غندنه کړې ده او ویلي چې دا د هیڅ اصول سره برابر نه ده چې دوی د هوایي برید پر افغان خاورې وکړي. همدارنګه پخواني ولسمشر اشرف غني هم دغه برید د هوایي برید د پاکستان غندلی و او ویلي و چې
چې وخت سره به یې پوښتنه او حساب دواړه وکړي. نو داسې ښکاري چې دغه برید ډېر غبرګونونه لري، هوایي برید، او اوس افغان اوسنی نظام اسلامي امارت په کار ده چې د دغه دفاع او ځواب ورکوي. هغه ته نن وشو چې دوی دغه برید کې ډېر زړور برید شو چې په هم مهاله په خوست ولایت کې، په پکتیا ولایت کې، په پکتیکا کې د سرحدي پولیساتو ته امر شوی چې په یو ځای به برید کېږي او همغه برید ډېر کامیاب ښکاري او پاکستاني لوري ته ډېره درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ځینې په ټولنیزو پاڼو کې ځینې تابوتونه د پاکستاني سرتېرو لیدل کېږي چې په ډېر غټ تعداد سره ایښي دي او چارواکي ورته ولاړ دي. نو دا پاکستان ته یو درس و چې پاکستان به بیا پر افغان خاورې د برید هڅه نه کوي. خو که چیرې په سیمه کې خلک وایي چې پاکستاني لوري تر اوسه پورې خپلو پوستو ته نه دي راغلي، نو داسې ښکاري چې هغوی یو څه بیا د دفاع لپاره څه نه لري او نه غواړي چې بیا نښته وکړي. نو یو څه ځنډ وروسته به پوستو ته راځي او ممکن په غټه کچه خبرې وشي. نو موږ تازه جزئیات در سره شریکو. له ریفلیکشن افغانستان سره پاتې شئ. له توجه مو ډېره مننه. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.